لوی الله د سترې نامې نه شروع کومه او رښتیا خبره دا ده چې زه په ډېر وړوکي عمر کې باچا لالا زما نه نیابه یې جوړه شوې ده، زه صدر شوی یم. حقیقت دا دی چې دا د صدارت دا ډېره لویه څوکۍ وي، دا ډېر علم غواړي، پوهه غواړي، د وطن د وسایلو، رنګونو، آهنګونو، تاریخ، جغرافیې یو ډېره لویه ذخیره غواړي. دا څوکۍ باچا لالا له پکار وه، شریف صاحب له پکار وه، سراج لالا له پکار وه، ضمیر صاحب، زلمی، مفتی صاحب، تابان، عادل دې ملګرو له. خو رښتیا خبره دا ده چې دا ستاسو اعلی ظرفي ده، دا د دې سیمې درونوالی دی، پښتونوالی دی او د بیدارۍ د زلمو بیداري ده چې هغو ما غوندې د ادب د دنیا یو ادنا چڼې باندې دغه ګوته کېښوده او زه یې صدر کړم. زه به د زړه د تله شکریا ادا کومه د مشال ادبي او ثقافتي ټولنې، چونکې زه صدر یم نو زما خبرې به په 3 حصو باندې تقسیمې وي. اول به لږې غوندې خبرې کومه، بیا به یو 2 غزلې ویم او بیا به یو 6 تودې ټپې کومه. او ستاسو هغه پښتو کې وایي که یوه سترګه جاړې او که خاندي خو اوس به ما اورئ. زه د هغه پېښور نه راغلی یم. باچا لالا، حکیم زی صاحب، داسې خلکو ته موږ بحر الزخار ویو. دا ډېر لوی عالمان دي چې په کومه خاوره باندې دا خلک وي نو هلته بیا د افسر افغان غوندې خلک خبره نشي کولی. خو دا د دې هم لوی ظرف دی چې هغو ناست دي او موږ اوري، خو خبرې به نه کوئ جي. ګوره ډېر لرې نه راغلی یم نو چې زړه مې ونه دردېږي لږ مې واورئ بیا ټپوله راځم. شاهد خان ستاسو د ادبي ټولنې او په خصوصي توګه د دې ځوان ډېره زیاته مننه کومه. دا ولې دا شاته څه قصه جانانه ها ګلابه داسې به وکړو. زه به صدر یم، زه به خاموش یم، اول به تصویران وباسو جي. دا جي ډېره د افسوس خبره ده جي چې په سټیج څوک ولاړې خبره کوي، دا بېعزتي د هغه د خبرې. نو که خبره نه اورئ بیا به زه لاړ شم. ستاسو ډېره مهرباني. نه جي که خبره نه اورئ